ملا یعقوب ته د امریکا ځواب پنټاګون وایي تاجکستان او ازبکستان کې د افغان پخواني پوځ چورلکې طالبانو ته نه سپارل کیږي. د امریکا د دفاع وزارت سه شنبه د مرغومې پر 28 ویلي چې د افغانستان پخواني پوځ چورلکې به بیرته دغه هیواد ته نه سپارل کیږي تر څو طالبانو ترې استفاده وکړي. د پخواني دولت له نسکورېدو وروسته د هوایي ځواک ځینو سرتیرو څو چورلکې تاجکستان او ازبکستان ته ولېږدولې. مخکیني ولسمشر محمد اشرف غني هم په څلورو چورلکو ازبکستان ته لاړ. د طالبانو دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب څه موده مخکې تاجکستان او ازبکستان ته خبرداری ورکړی و چې د افغان پخواني پوځ چورلکې ور وسپاري. په ورته وخت کې د امریکا دفاع وزارت ویاند جان کیربي په یوې خبري ناسته کې ویلي چې پنټاګون د دغو چورلکو په تړاو تصمیم نیسي. هغه د چورلکو په هکله د تازه معلوماتو جزئیات نه دي ورکړي خو زیاتوي فکر کوم چې چورلکې به افغانستان ته ونه لیږدول شي تر څو طالبان ترې استفاده وکړي. د پنټاګون ویاند وایي چې تر اوسه په دې هکله وروستۍ پریکړه نه ده شوې. په دې خبري ناسته کې د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا ځانګړې پلټونکې ادارې سیکار د تازه راپور په هکله چې د افغان هوایي ځواک په باره کې وپوښتل شول. جان کیربي په ځواب کې وویل چې د یاد راپور معلومات د 2021 کال د جنوري میاشتې دي. هغه زیاته کړه چې دا راپور له افغان هوایي ځواک سره د امریکا مرستې په ډاګه کوي. د پنټاګون ویاند وویل چې افغان هوایي ځواک په پرېکنده توګه د ځمکني ځواک ملاتړ کاوه. کابل ته د طالبانو له نوتو وروسته افغان هوایي ځواک په بیړنۍ توګه وپاشل شو. کارپوهان وایي د پخواني حکومت د چارواکو په وینا چې افغان هوایي ځواک 96% عملیات په خپلواکه توګه کول د ناټو ځواکونو په ملاتړ متکي و. د کارپوهانو په وینا د افغان هوایي ځواک نسکورېدل د کابل تر سقوط څو موده مخکې پیل شوي و.